زمونږ استاسو په علاقو کې خو هر څه جعلي دي، 2 نمبر 2 نمبر. نو پیر صاحب ویښته پیدا کړی دی، وایي دا موی شریف. نو موی شریف باندې کال کې عرس کوي او چاندي او میلې پې کوي. په دې ورمړو کې یو ملا دی، ډېرې زیاتې ډرامې کوي، عقیدې نه ډېر زیات پاتې او کمزوری دی، په شرکیاتو کې اخته. نو هغه سره ویښته دی، هغه په څو غلافه کې تاو کړی، بیا په بوتل کې په شیشه کې بند دی، او په کال کې یو ورځ یې راښکاره کوي. او دا مسلمانان راځي او دا ویښتې داسې په سر ورته نیولې، او دوی به د دې د لاندې وځي. د رسول الله علیه السلام ویښته کوي او د هغه د بدن مبارک ویښته په سر سترګو لاس به مو سره لګو، په ځان به مګو. خو څنګه چې موږ حدیثونه په سند وایو چې دا حدیث تا ته چا ویلی دی، ما ته زما استاد ویلی دی، هغه ته چا ویلی دی، د هغه استاد، هغه ته چا ویلی دی، هغه استاد، هغه ته چا ویلی دی، فلانکي صحابي، هغه د چا نه اورېدلی دی، محمد رسول الله علیه السلام. نو د رسول الله علیه السلام موی شریف ویښته، پیزار، امسا، چپن او کوټ، دا هر څه دا به موږ ته په سند را رسي چا دله درکړی دی، هغه له چا ورکړی و. نو هغه مولوي صاحب د ورمړو والاو نه چا تپوس وکړو چې دا ویښته و چېرته؟ هغه ویلي جي دا ما ته چا د ایران نه رالیږلی دی، ډېر مبارک ځای نه تا ته رالیږلی. ټول د صحابو دشمنان، د اسلام دشمنان، د مجاهدینو دشمنان پکې پراته دي. د شرک اډه او مرکز دی د هغه ځای نه چې تا له ویښته راشي، نو دا به د کوم شیه بامبړ ویښته وي چې تا ته یې رالیږلی. نو د رسول الله علیه السلام په اوبو کې ویښتو کې ډېر برکت و، خو چې چا ته میلاو شوی په صحیح طریقه باندې. دا خو په 400 کې هم شته، په شب قدر کې هم شته، په افغانستان کې هم شته، هر ځای کې موی شریف. دا ویښته راورسول دلته چا؟ هغوی له صحابه کرامو سره پاتې شو او صحابه کرامو چاله نه ورکول. نو دا دلته څنګه راورسېدل؟ خو هر چا د دروغو ویښته پیدا کړي دي، موی شریف او عرسونه او میلې او شرکیات. که ویښته د رسول الله علیه السلام په صحیح طریقه موږ ته میلاوم شي، سجده ورته حرامه ده. که ویښته مبارک رام شي، نو رکوع عبادت حرام دی، صرف برکت پتی حاصلو، لاس به پې لګو، بیمارانو سره الله ښه کوي.